دا ځوان د 24 ساعتونو لپاره په یو تنګ غار کې په داسې پیچلي حالت کې پر مخ بند پاتې شو. که څه هم د ژغورونکو ډلو لخوا مسلسلې جدي هڅې وشوې، خو د دې سربیره دوی پاتې راغلل. د دې ځوان په دې حالت کې د مړینې پیښې سخت خلک ویرول. ځکه دا مړینه ډیره پیچلې او له دردونو ډکه وه. دا کیسه په کال 2009 د نومبر په 24مه د امریکا د یوتا ایالت په نټي فټي کیو یعنی یو عجیب نرم او تنګ غار کې رامنځته شوه. په دې ورځ شپږویشت کلن جان ایډوارډ او د کورنۍ دا پریکړه کوي چې دوی به د تفریحي په پار په 24 د نومبر د نټي فټي کیو یا غار ته د سپړلو او څېړلو لپاره د شپې په 8 بجو ورځي او تر یو څو ساعتونو تیرولو وروسته به بیرته راګرځي. خو دوی نه پوهېدل چې د دوی دا پریکړه به دوی له سخت ځورونکي حالت سره مخ کړي. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. که څه هم جان دې غار ته د لومړي ځل لپاره ورته، خو دوی تر دې دمخه هم په غارونو کې د ګرځېدو مهارت درلوده. خو دا غار دومره خطرناک او تنګ و چې کلونه دمخه د چارواکو لخوا بند کړل شوی و. خو بیرته په کال 2009 کې د دې شرطونو په وړاندې کولو سره خلاص کړل شو چې غار ته له ورتګ څخه 21 ورځې مخکې به له مسؤلینو اجازه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ به په غار کې د ننوتلو لپاره 2 ماهر اشخاص موجود وي. د دې شرایطو عملي کولو لپاره د جان کورنۍ تدابیر درلودل، ځکه هم یې اجازه اخیستې وه او هم د جون ترڅنګ یې 14 کلن ورور جوس په غار کې د ننوتلو مهارت درلوده. بلاخره د نومبر په 24مه د شپې په 8 بجو ټوله کورنۍ دې غار ته رسیږي او غار ته په ننوتلو پیل کوي. تر یو ساعت پورې دوی په غار کې په عادي توګه روان وو، خو تر ساعت وروسته د غار بیگ سلایډ برخې ته رسیږي. دلته جون او ورور یې له دوه نور ملګرو سره په نقشه کې ګوري چې دوی به د غار تر ټولو سختې او تنګې برخې یعنی د زیږون کانال ته ورځي، کومې برخې چې په غار کې تر ټولو ژور موقعیت لري. د غار له دې تنګې برخې یوازې په شمار څو تنه تیر شوي دي، هغه هم هغه چې مسلکي وو. بلاخره جان او ورور جوس د زیږون کانال ته ننوځي. د غار دې برخې ته ځکه د برد یا زیږون کانال ویل کیږي چې خورا تنګې او سختې لارې لري. خو جون او ورور یې اصلا په تېروتنې سره د غار په بلې خوا ننوتلي وو چې د زیږون کانال نه وو، ځکه د زیږون کانال اصلا دا یو وو چې په پای کې یوه خالیګاه هم لري او دې خالیګاه ته تر رسیدو وروسته انسان کولی شي چې ځان بیرته د پورته تګ لپاره سیده کړي. خو دوی په تېروتنې سره په دې غار ننوتلي وو. دا چې جون ځوان و نو د انرژي په لرلو سره د پښو، لاسونو او سینې په واسطه په سختو شرایطو کې 15 فوټه مخکې ولاړ. بلاخره د غار تر کارک سکرو برخې ورسېده، خو له پرمختګ سره سم یې پر مخ غار لا تنګېده. دا برخه خورا تنګه پیچلې او خطرناکه برخه وه، خو په دې هیله پر مخ روان وو چې د زیږون کانال خالیګاه ته تر رسیدو وروسته به بیرته د پورته ختلو لپاره ځان چمتو کړي. 15 کاله دمخه یو 14 کلن ځوان د کروک سکرو په دې برخه کې بند پاتې شوی وو. خو دا 14 کلن ځوان ځکه تر 14 ساعتونو وروسته د ژغورونکو ډلو لخوا وژغورل شو چې وزن 53 کیلوګرامه وو او هو به هو جان هم په همدې ځای کې وو، خو بدبختانه وزن یې 90 کیلوګرامه وو چې دې وزن او د غار تنګوالي ته په کتو سره جان په دې ځای کې هیڅ د پورته خواته تاویدای نشو او په همدې تنګو ځایونو کې په خورا زور سره ځان د دې لپاره پر مخ وړ چې د زیږون کانال خالیګاه ته ورسیږي. خو برعکس په دې ځای کې جون په چټکۍ سره مخ پر ځوړ ښکته خویږي چې له ویرې او درد څخه سختې چیغې وهي. له دې ځایه خپل ورور ته ورغږ کوي چې ودرېږه او نور پر مخ را نشي. جان چې اوس مهال یوازې د ځان ژغورلو په لټه کې و، په همدې پیچلي حالت کې جان په غار کې یو ځانګړی سوری ویني. د دې سوري په لیدو سره جان خوشحالېږي او ګمان کوي چې له دې ځایه په تېرېدو سره به د زیږون کانال خالیګاه ته ورسیږي. خو دا ګمان د جان تر ټولو لویه تېروتنه وه. غار ته ورنږدې کېږي تر دې چې خپل سر ورننه باسي او په بشپړه توګه ورننوځي. دا د غار پای یعنی وروستۍ تنګه برخه وه. د دې غار تنګوالی د یو لپټاپ سکرین په څیر وو او په همدومره تنګوالي کې پړ مخ راګیر شو. په دې پیچلي حالت کې جون بیرته د پورته خواته د تګ هڅه کوي، خو د بدن د نورو برخو ترڅنګ لاسونه هم د غار تنګوالي او زیات فشار له امله بند وو. دلته د ډار او دردونو له امله جان سختې چیغې وهي. د دې چیغو په اورېدو سره شاتنی ورور جوس هم خطر په ځان مني او ورور ته د ځان رسولو هڅه کوي. خو جوس د ځان پوزیشن بدلوي، پښې د غار او سر د بهرنۍ خواته په کولو سره د جان په خوا ور روانېږي. بلاخره جوس تر هغه ځایه رسیږي له کوم چې ورور ښکاري چې په ډیر دردونکي حالت کې بند دی. دلته چې د نورو څه کېدو ځای نه و، د جان ورور جوس د جان پښې په خپلو پښو کې بندوي او د ځان خواته یې راکېکاږي. خو د غار تنګوالي او د جون زیات وزن ته په کتو یې هیڅ ونه شو کړای. د ډیرو کوښښونو وروسته دواړه ستړي کېږي او پریکړه کوي چې باید ژغورونکو ډلو ته خبرداری ورکړي. په داسې حال کې چې په دې زوروالي کې د اکسیجن له کمښت سره هم مخ وو، جوس له غاره وځي او د کورنۍ ترڅنګ ژغورونکو ډلو ته احوال ورکوي.
خو دلته تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې جان پړ مخې په غار کې بند و. د ژغورونکو ډلو د یو تن ډاکټر له مخې په همدې حالت کې جان یوازې د 8 ساعتونو لپاره نور ژوندی پاتې کېدای شي، ځکه تر دې وروسته د بدن مختلفې داخلي برخې فعالیت دروي. اوس د جان ژغورل لپاره په غار کې تر ټولو د مخه د سوسي په نوم مسلکي ښځه په داسې حال کې ننوځي چې خپلې پښې د یوې رسۍ په واسطه تړلې دي تر څو د بیرته شاتګ په وخت کې ورسره مرسته وکړای شي. خیر سوسي تر جان پورې د شپې په 12 بجو ځان رسوي. دا مهال د جون په غار کې د بند پاتې کېدو 9 ساعتونه تیر شوي وو. له رسېدو سره سم جان په ورختایي کې ورته وایي چې ما له دې ځایه وباسئ. په جواب کې سوسي ورته وایي چې ډاډه اوسه، زه دې د ایستلو لپاره راغلی یم. خو په حقیقت کې سوسي د غار پیچلتیا او د جون حالت ته په کتو سره پوهیږي چې ستونزه تر لیدو هم زیاته ده. تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې د جون ایستلو لپاره د رسۍ ترڅنګ نور تکتیکونه په لار اچوي، خو بیرته دې ستونزې ته خبرې راجع کېږي چې غار خورا تنګ دی او هیڅ تکتیک نتیجې ته نه رسیږي. بالاخره د ستړیا سربیره د زړه تنګوالي او اکسیجن کمښت له امله سوسي له غاره وځي. د ژغورونکو ډلو لخوا یو بل د پولي سیستم په نوم پلان په کار اچول کېږي چې له مخې به د غار په بېلابېلو آزادو برخو کې انکرونه نصب کړل شي تر څو پر مټ یې د ماشین په واسطه جان پورته راکشلل شي. خو دلته یوه لویه ستونزه دا وه چې غار ته کومه لویه وسیله نه ننویستل کېده. له بلې خوا پر یو تن تر جون پورې رسېدو کې به په ساعتونو وخت تېرېده. هغه به هم یاد شخص هم په قد کې کوچنی و او هم به یې وزن کم و. خو خیر دا یوه هیله بخونکی تکتیک او پلان و، ځکه چې 5 کاله د مخه د کروک سکرو په دې برخه کې چې کوم 14 کلن ځوان بند شوی و په همدې تکتیک ژوندی ژغورل شوی و. په هر حال د جون موضوع عادي موضوع نه وه، ځکه تر دې مهاله د جون په همدومره وزن سره پړ مخې 12 ساعتونه پوره شوي وو چې د زیات فشار له امله د جون په بدن کې هم د وینې فعالیت ګډوډ شوی وو او هم یې په ساه اخیستو کې کمښت راغلی وو. د دې ترڅنګ یې پښو هم کار پرېښی وو. د ژغورونکو ډلو لخوا د جون سره بیا خبرې کېږي تر څو ډاډ ورکړي. له غار څخه بهر د خلکو ترڅنګ د جون کورنۍ په سختې اندېښنې کې وو. خیر شپه په همدې حالاتو کې تېرېږي. د سهار له پیلېدو سره جان ته نږدې یو مخابراتي سیستم هم لګول کېږي تر څو بهر له خپلې کورنۍ او میرمن سره خبرې وکړي. جون ته ټول دا ډاډ ورکوي چې ژغورل کېږي. په همدې جریان کې ټوله ورځ تېرېږي. د مازدیګر تر 4 بجو تر دې مهاله د جون 18 ساعته پوره شوي وو. اوس هغه وخت چې د ژغورنې پولي سیستم تیار شو او د ریان په نوم یو تن تر جون ځان رسوي. جان تر رسیدو سره ریان د جان پوښتنه کوي، خو جون په جواب کې ورته وایي چې سختو دردونو نیولی یم. ریان د جون پښې په رسۍ تړي او د ماشین په ذریعه یې کشوي، خو دلته د جون پښې دومره درد کوي چې ریان ته وایي پښې مې خلاصې کړه. خیر تر لږې دمې وروسته بیا ځلې جون د رسۍ په واسطه پورته کش کېږي، دومره چې جون کولی شول ریان په خپلو سترګو وویني. دې حالت دواړه هیلهمند کړل چې شاید د پولي سیستم کامیاب شي. دې وخت کې جون ته اوبه او انرژي د څښلو لپاره ورکول کېږي. دا ټول کړه ډیر په قرار تر سره کېدل. تر اوسه په دې حالت کې د جون 9 ساعته پوره شوي وو. د ریان لخوا جون تر وروستي لوړوالي پورې کش کېږي، خو ستونزه دا وي چې د جون پښې د ډبرین غار له پورتنۍ برخې سره لګېږي. دا مهال ریان ته مشوره ورکول کېږي چې د جون دواړه پښې ماتې کړي تر څو شا یا مخ تکات کړل شي. خو برعکس په ورته مهال کې د پولي سیستم له امله یوه داسې زړه ماتونکی خبر راغی چې ټول سخت ویرول. د پولي سیستم باندې د زیات فشار له امله هغه میخ چې د ریان ترڅنګ نصب کړل شوی وو په ناڅاپي ډول راوځي او د دې فشار له امله پر میخ باندې ریان سر ته لګېږي. د همدې سیستم په واسطه تر نیمایي راپورته کړل شوی جون بیرته غار ته لویږي. دلته جون په بشپړ ډول خپل هوش له لاسه ورکوي. تر یوې لنډې شېبې وروسته ریان په هوش راځي، له سر څخه یې وینې بهیږي او نه پوهیږي چې څه پېښ شوي وو. خیر ریان د ټیم په مرسته ځان له غاره باسي او تر روغتون وړل کېږي او پر ځای د جون پلار غار ته د جون راایستلو لپاره ننوځي. تر ننوتو وروسته د جون پلار بیرته د رسۍ بندولو هڅه کوي، خو په دې وخت کې جون خپل پلار ته د خبرو هیڅ ځواب نه ورکوي. ډیو د جون ژغورلو په لړ کې په خپله تر 15 دقیقو پورې په دې ځای کې بندیږي. بالاخره د ناکامۍ په منلو سره د جون پلار ډیو بیرته له غاره وځي. د مخابراتي سیستم په واسطه د جون سره د خبرو بیا هڅې کېدې. تر یوې مودې پورې یوازې د جون د ساه اخیستو غږونه راتلل، خو تر لږ ځنډ وروسته یې د ساه اخیستو غږ هم ورک شو. ژغورونکو ګمان کوي چې شاید جون مړ شوی وي. د همدې خبرې تایید لپاره ډاکټرانو د جون د زړه د ټکان څارلو لپاره د کارډیاک مونیټور وسیله تر جون پورې ورسوله. کله چې وسیلې وښوده چې زړه ټکان نه کوي، نو ډاکټرانو د 25 نومبر د شپې په 12 بجو او 55 دقیقو د جون مړینه په رسمي توګه تایید کړه. د ژغورنې په دې عملیاتو کې 120 مسلکي غړو د 20 ساعتونو لپاره د جون په ژغورلو کې ګډون کړی وو. خو د جون د بندېدو بڼه 20 ساعت داسې وه چې ټولې هڅې یې ناکامې کړې.
د ژغورونکو دې ډلو په خپله هم د لوی خطر په منلو سره عملیاتو ته دوام ورکوو، په داسې حال کې چې دوی ته هیڅ د غار په اړه معلومات نه وو او د ژغورنې دا عملیات په څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک عملیات وبلل شول. د جون جسد په همغه ځای کې بند پرېښودل شو، نه یوازې دا بلکې د نټې فټې غار ورپسې د تل لپاره په کانکریټو بند کړل شو.